د خېټه ډکه شوله د ده خوله بنده شوله بس هلته کېناست. هغه خو ملا دی جي مونږ داسې خبرې کولی شو نو چې ملا دی نو چې حق خو هغه بجلیګر ملا وایي څوک چې دله ته دله نه وایي هغه دله په خپله هم دلی. هغه ویل چې نه زه به د خپلو عوامو سره هغه عوام زما چې استقبال ته ولاړ دي زه د عوامو نه ښه نه یم. نو عوام وایي چې موږ هم د عمران خان نه ښه نه یي. دا راته ووایه پی ډي ایم والا اکثر دا خبره کوي چې عمران خان غل دی توشیخانې نه یې ګړۍ پټه کړې نور داسې الزامات کیسز. نه 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 که هغه غل وی دا دې پې ثبوت کړي که نه چې یو سړی د اوبو نمایي بوتل د ځان سره لاس کیلي او هغه یو زمونږ دا نوی چینل دی د پښتون غږ دا ضرور سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. پی کوم عوام دلته موجود دی او هغوی څه وایي که خدا نه خواسته عمران خان یې نن ګرفتار که نو بیا مونږ اسم نه منو. جون زمونږ د عمران خان سره دی او د عمران خان نه بغیر زمونږ جون نشته. یره خوف ضرور شته خو پټ پټ ولاړ دي او صرف اپډیټ ته په انتظار دي که خدا نه خواسته د عمران خان خلاف څه اپډیټ رالی نو بیا چې څه په لاس راځي هغه به کوو. او دا پښتانه دې نه چیړي ولې چې پښتانه همیشه د سر نه دانګي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې مونږ موجود یو G10 کې او G10 کې نن بیا عمران خان صاحب د هغوی پیشي ده او هغه ډېر زیات خلک ډېر زیات ډسټربه دی ډېر زیات پریشان هم دی چې الله نه کرے خدای دې ونه کړي چې چېرته عمران خان صاحب دوباره بیا ګرفتار کړي. دا خلک دا پښتانه د ډېر لرو علاقو نه راغلي او دوی وایي چې یا عمران خان کوي زموږ ژوند خوښ دی کني که عمران خان نه وي موږ اړو ژوند نه کوو. دلته پښتانه ملګري راغلي ډېر زیات د کې پي نه خو د پولیس سټراټجي دا ده چې چېرته هم دا پبلک یو ځای نه کړي نو دلته کې ټولنې راغلي دي چې خدا نه خواسته که عمران خان یې ګرفتار کړو نو بیا حکومت مونږ نه برداشت کوو او هر قسمه احتجاج به کوو. ښه وروره څه پیغام دی؟ یاره صاحب موږ خو راغلي لاول خو د ټولو نه مخکې ستاسو ډېره شکریا ادا کوو او موږ راغلي دلته د عمران خان استقبال له بار په دې مین روډ باندې داسې شیلینګ شروع دی داسې فایرینګ شروع دی چې لکه ته وایې ګنې خاص دلته یو د کشمیر جنګ شروع دی. هلکه کومه یو ګناه ده دا خو زموږ لیډر دی زموږ ورسره مینه ده که تاسو چې ته فایرینګ کوئ نو زموږ جسم د هغو نه څه ښه نه دی قربان دي شي که نه کوئ فایرینګ. یریږي نه ته څه وجه ده چې فایرینګ وکړي زه ستا خو بچي هم دي مور او پلار هم تمه لري چې زما بچی به د کور مشکلات سنبالوي. نو که زما لیډر یې ریدلی نو زه به مې ریدلی زه د هغه شاګرد یم. واو د عمران خان سره مینه کې د زړه نه څومره یاره خو بس د مینې څخه انتها نه وي. نو د عمران خان دپاره څه کولی شي؟ هر څه کولی چې سړی د قرباني ورکولی شي د ځان نو نور د هغې نه غټه قرباني څه شی ده؟ څنګه چې اوس تا ته یو کس ووي چې هلته کې خلک دي خو پولیس چې دی فایرینګ کوي نو بیا ستا جذبات څه یاره مال چې د هغه نه خو موږ څخه نه قربان دي شو که یې د فایرینګ ودې کړي که نه. تاسو ته دا پته ولګېده چې عمران خان یې رها کو د هغه 15 کیسونو کې ضمانت منظوره شوه د 2 هفتو دپاره او موږ ته دا پته ولګېده موږ په ټي وي وکتل هغه وایي چې زه به د خپل زما چې کوم عوام دی د هغه زما استقبال ته ولاړ دي هغه ته مخکې سپریم کورټ وویل چې ته جاز کې لاړ شه لاندې په روډ باندې عوام ډېر دي هغه ویل چې نه زه به د خپلو عوامو سره هغه عوام زما چې استقبال ته ولاړ دي زه د عوامو نه ښه نه یم. نو عوام وایي چې موږ هم د عمران خان نه ښه نه یي. دا راته ووایه پی ډي ایم والا اکثر دا خبره کوي چې عمران خان غل دی توشیخانې نه یې ګړۍ پټه کړې نور داسې الزامات کیسز. نه 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 که هغه غل وی دا دې پې ثبوت کړي که نه چې یو سړی د اوبو نمایي بوتل د ځان سره لاس کیلي او هغه یو دویم علاقې ته ځي یا بل ځي ته ځي او هغه نیم بوتل د ځان سره وړي آیا دا یو د دنیا یو غټ مشر او یو غټ لیډر چې کوم هغه نیم بوتل د ځان سره علي د 20 روپو د اوبو دپاره نو هغه به چې غل کیدی شي. دا راته ووایه زما د کې پي نه مولانا فضل الرحمان د هغه د حوالې سره څه ویل غواړي 2 جملې د مولانا فضل الرحمان صاحب دپاره. یاره صاحبه زه خو به د هغه دا ویم چې عمران خان 12 روپۍ ډیزل ګران کړه او د لانګ مارچ راویستو او بیا چې په کې پي کې کې ښځې په لیډونو کې ولاړې وي او ښځو چې کومه بېعزتي وشوله او دا چوپ چاپ ناستو لیکن دا د اسلام د اسلام سره د ده څه خبره نه وه د ده د دغه کورسۍ سره تعلق و چې هغه ورته میلاو شو د ده خېټه ډکه شوله د ده خوله بنده شوله بس هلته کېناست. هغه خو ملا دی جي مونږ داسې خبرې کولی شو. نو چې ملا دی نو چې حق خو هغه بجلیګر ملا وایي څوک چې دله ته دله نه وایي هغه دله په خپله هم دلی. ګرانو عزتمندو خامخا د خلکو ګیله ضرور کیدی شي ولې چې خلک ډېر زیات ډسټربه دي خلک ډېر زیات تنګ دي په مین های کورټ دروازې سره پبلک ته اجازت نشته د ولاړې ولې چې ټول لیډرشپ ګرفتار شو خو د کې پي نه دومره پښتانه راغلي او ټول پښتانه په عمران خان باندې مین دي. دا ولې داسې راته ووایه وروره د عمران خان کوم یو کار دی هغه دې د ټولو نه زیات خوښ. یاره زه خو به ته دا ووایم چې ده کم په اقوام متحده کې کومه خبره کړې ده که نه دا
زمونږ د یو مسلمان د دې د خلکو ړونه اخیستي دا نه چې دا پښتون دی یا دا پنجابی دی یا دا بلوچی دی یا دا بل یو قوم دی یا پنجابی دی خو د چې کومه اقوام متحده کې کومه خبره کړې د غریبانو دپاره کومه خبره کړې د مسلمان دپاره کومه خبره کړې د کشمیر دپاره کومه خبره کړې نو د خلکو ړونه اخیستي دي او زه وایم چې زما پړه باندې د کم کار کېږي نو زه وایم زبردست ښه دا راته ووایه هیلث کارډ د پته شته چې هیلث کارډ هم یو فیسیلیټي وه چې د هر یو غریب سړي په جب کې به صحت کارډ پروت و چې د چا به شناخت اوس هم جب کې دی اوس هم را سره جب کې دی او دا به زه ګرځوم دا خو زما یو څه فایده دې ترې اخیستې نه جي الله دې نه راولي او کا ټایم رالی نو بیا دا راته ووایه دا کم خلک چې بچیم د په صحت کارډ باندې راوړي او خبره د عمران خان خلاف کوي هغوی ته څه وایي یاره هغو ته دا وایم نو چې هغو له لږ شرم پکار دی نو دلته په شیشه کې ووایه هغو له لږ شرم پکار دی چې ته اوس د عمران خان په صحت کارډ کار هم کې او بیا هم بد هم په هغه پسې وایي نو ډېره د افسوس خبره ده نو دا راته ووایه بلاول زرداري صاحب وایي چې بلاول وزیر اعظم جوړېدی شي خو که بلاول صاحب تیار شي نو بلاول زه به څه ویم نو بلاول وزیر اعظم نه مني یاره زما اړه خو یې نه مني ډېره مننه جي ګرانو عزتمندو په دې ټایم د سچ خبره دا کوم رښتیا خبره دا کوم چې زه تقریبا د جمعې مانځه نه مخکې دلته راغلم خو لا اله الا الله محمد رسول الله عمران خان صاحب زړه وګټه پښتنو وګټه دلته چې د کې پي کوم عوام دلته موجود دی او هغوی څه وایي که خدا نخواسته عمران خان یې نن گرفتار که نو بیا مونږه اسم نه منو جون زمونږ د عمران خان سره دی او د عمران خان نه بغیر زمونږ جون نشته یره خوف ضرور شته خو پټ پټ ولاړ دي او صرف اپډیټ ته په انتظار دي که خدا نخواسته د عمران خان خلاف څه اپډیټ رالی نو بیا چې څه په لاس راځي هغه به کوو او دا پښتانه دې نه چیړي ولې چې پښتانه همیشه د سر نه دانګي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ فرهاد خان له اجازت راکئ زمونږ دا نوی چینل دی د پښتون غږ دا ضرور سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ